نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا دو کسان رالل د یمن نه، بازان د یمن یو بادشاه د هغه استازي چې رالل ګیرې خریلې و برېت یې پریښي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخ واړاو، مخ مبارک یې ته واړاو. او طریقه محمدیه کې مې یو قول لیدلی ډېر مخکې چې اوس هم کم سړی ګیر خریلی د حضور پاک قبر مبارک ته مخامخ ودرېږي او سلام ته اچوي، نو نبي علیه السلام ته په قبر مبارک کې مخ بل طرف ته اړوي. دومره خطرناک شی دی. بازان د طرف نه دا دوه استازي رالل، نبي علیه ګیرې خریلی و برېت یې پرېښي و، حضور پاک مبارک ته مخ بل طرف ته واړو. هغوی ورته بیا راتاو شو، استازو ته څوک غږ نه کوي. حضور پاک ته تپوس وکړو من امرکما بهذا، دا درته چا ویلي دي چې دا ګیرې وخوری او برېت پرېږدی؟ وی ربنا، زمونږ رب. هغوی به خپل بادشاه ته رب وی، زمونږ رب مونږ ته دا حکم کړی، زمونږ بادشاه چې ګیرې وخورایې او برېت پرېږدی. حضور پاک ورته څه وی؟ لکن ربي امرني باعفاء لحیتي، ما ته خپل رب حکم کړی دی باعفاء لحیتي چې د خپله ګیره ګڼه کم، و احفاء شاربي او برېت واړه کم. ما ته خپل رب خدا حکم کړی دی، تا ته خپل رب دا حکم کړی دی، ستا بادشاه ما ته خپل رب دا حکم کړی دی اعفاء لحیتي چې د ګیره ګڼه کم، ګڼول ګورې غټول او برېت واړه کم. یو بل سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه مجوسی و، مجوسی دی مجوسی. حضور پاک لراغی هغه هم ګیره خریلې ده، هغه هم ګیره خریلې ده او برېت یې پرېښي دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غلم دقه تپوس وکړو، دی ما هذا، دا څه دي؟ دا ګیره دې ولې خریلې ده او دا برېت دې ولې پرېښي دي؟ دا ولې؟ هغه هم دقسې جواب وله ورکړ، وی دا زمونږ د قوم عادت دی، دا زمونږ د قوم خوښه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما خو داسې نه ده خوښه، زما خو دا خوښه ده چې ګیرې مې دې غټې وي او برېتان دې واړي. زما ورونو ګور یو خبره ضمن کې درته کوم، ګیره پرېښودل سنت نه دي، یوازې واجب دي. ښه خریلې لویه ګناه ده، او برېت اوږده اوږده پرېښودل دا ګناه ده، دا به نه پرېږدې، دا به لنډې کې، یا به په چاړه باندې مکمل وی چې د دغه سره برابر شي، شونډې سره، یا داسې دا ویښونه تې ووهه چې لکه د انسان دا روزني دقسې پاتې شي. بهر کیف خبره مې دې پورې کوله د مولانا شیر علي شاه صاحب رحمه الله، دا حق مضبوط اواز کوونکی، هلته مې درون اواز وکړه خلکو ته. او د دغه علاقې سفرونه هم کړي، لوی سفر د دغه علاقو هم کړی. زما سره دا اوس چې حج له تللی وم، نو د حج نه هلته زموږ یو دوست دی قاري عبدالواحد صاحب، مکي به پاتې کېږي په مکه مکرمه کې. نو هغه سره زه بره څلورم چت باندې ټلیفون وکړه چې بره راوخېږي، هغه بره ناست دي، هغه سره مېلمه شوم. نو ما هغه د ډاکټر شیر علي شاه صاحب سره ډېر ښه تعلقات دي، هغه به غریب اسپتال ته م بوت او د سترګو علاج له کراچۍ ته او اسلام آباد ته چې دلته به راغی ډېر خدمت پې ولکو. ما ته هسې تپوس وکړم مې ډاکټر صاحب سره رابطه شوې ده که نه ده شوې؟ څنګه دی؟ وی درته یې په ټلیفون میلاو کړم؟ نه میلاو کړه. نو ما ته یې د مکې مکرمې نه میلاو کړه. اوس دا تېر شوی حج کې، نو مونږ ورته دعا مو کړه هلته په حرم مبارک کې، ډېره دعا مو ورته وکړه. او تاسو ته هم دا وایم چې علما کرامو ته تاسو هم دعاګانې کوئ، ځکه علما خو د دین ستنې دي که نه. نو ما ورته هغه دی طبیعت دې څنګه دی؟ نو ما ته یې وایي چې طبیعت خو مې ښه دی الحمدلله، او مې درس لا ځای که نه دی، او وی درس ته خو د اختر نه مخکې روان شم، یو څو درسونو لاړم. وی ما خو دې له نیت کړی و چې د درس نه کومه، خو مولانا سمیع الحق صاحب دامت برکاتهم هغه یادو چې هغه وی چې نه، که یو حدیث دی که دوی خو راځه خپل درس کوه. نو ما ورته وی مې چې زما همدله دا مشوره ده، درس مه پرېږده، یو حدیث وایه نیم وایه، خو زه خامخا وی ښه. او زما د والد صاحب سره ډېر نږدې تعلق پاتې شوی دی، سبقیان و سبقیان. یو ناشنا خبر درته وکم دی متعلقه، زما متعلقه په دې بیرآباد کې په 2002 کې چې دا کم الیکشن ونو
دی په دې میرآباد کې یو ډېر لوی عالم وفات شوی د میرآباد د کلي د شاه صاحب والد صاحب میرآباد کې چې کوم شاه صاحب دی د والد صاحب نو دې ملګري به اوس په سبق کې نو هغې جنازې له راغلي جنازه کې ډېر لوی خلک سیاسي خلک هم پکې وو د دې وټونو خواک مخکې چې کومه جنازې د وټونو روزو کې دا ډېره درنۍ هر سړی ورې جنازو له راځي او هغه ډېر لوی عالم هم بزرګ هم نو هغه جنازه کې د په تقریر کې دا خبره وکړه خو دا ما ته پته ده دا ما ته نور چا هم ویلي دي او دا راته مخکې د په خپله هم ویلي زموږ باباجي یادو مفتی مولانا شهزاده صاحب رحمه الله ما ته دا خبره خلکو ته کوله زه یادولم چې د نیکو په مکه مکرمه کې او موږ ناستو میزاب رحمت ته مخامخ دا پخوا باب العمره زړه چې وه دغلته به د علما کېناستېدل نو زما باباجي زمونږ یادو چې هغه د علماو ته وی چې راځئ زما یو جرګه در سره لاړ شئ نو موږ هم ناستو نور علما ناستو موږ وی څوک به ترې خفه شوي نه مولوي صاحب ده چا له جرګه بوځي موږ وی چې حضرت چا له جرګه بوځئ موږ بیا دلته راوغواړو د سره به رضا کړو وی نه تاسو راپاسئ وی ټول عالمان یې ځان سره پاسو چې څومره هلته وی چې لاړو برنډې نه کوز کړو بیت الله شریف چې کوم میزاب رحمت دی ناوه مبارکه هغې ته یې مخامخ ودرولو وی چې زه جرګه کوم په تاسو خو په انسان نه په الله تاسو جرګه کوم زما یو درخواست دی او د جرګې په شکل کې هغه درخواست الله ته پیش کوو نو وی چې خدای دا مولوي صاحب خو سپینګیری دی مشر دی موږ احترام کوو څه جرګه ده چې ته په الله کې نو زه یادولمه وی ستا نوم یې واغېسته او چې یا الله دا ټول عالمان درته جرګه کومه زمان وسی دی محمد ادریس خدای ته ولا علم ورکړي الله شاهد دی گواه دی دی ما ته ویلو دی د میرآباد په دغه کې هغه د شاه صاحب د والد صاحب په جنازه کې د سوونو زرګونو خلکو مخکې دا خبره وه بشیر جان وی چې تنګي کې اسلام الله جي صاحب د دوی وادو هغې کې هم دا خبره کړه والد صاحب سره زما والد صاحب حکیم مولانا عبدالحق صاحب هغې سره ډېر زیات تعلق و د سبق ملګري و ما ته به یې وې ستا والد صاحب په شانتې ذهین انسان ما په خپلو سترګو نه دی لیدلی افسوس چې ناجوړه دی او والد صاحب به مې ویل چې د ده په شان ادیب او قابل سړی ما په سترګو نه دی لیدلی زما وروڼو حقیقت دا دی د علم لویه خزانه وه د حدیثو د تفسیر د علومو او بیا د عمل علما ډیر وي خاکساري په ډېرو کمو علماو کې وي خاکسار عالم خپله زمینداري به ورسره کوله خاکسار عالم په خیرنو خچنو جامو کې زه یو ځل ملاقات له ورغلم نو دا خړې غوندې جامې وې د دلو ډکې هغې کې روانو لاندې یو کوټه جوړه کړه تیخانه هغې ته ورسره کوز شم مې حضرت کېنه نه نه وی ودرېږه تاسو له چای راوړو یا صاحب د کور نه څوک شته نه چې ته مونږ له چای راوړې ته کېنه نه 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 داسې چېرته کېږي نو ما سره خو ما ته به یې رواره وې او ما ورته کاکا کاکا وې نو ډېره انتهایي محبت او ډېره مینه دا علم غر لاړ ختم شو موت العالم موت العالم عالم چې لاړ عالم مړ شو ولې ځکه په عالم کې روح د دین د عالم د برکته پیدا کېږي د دین روح چې عالم لا د دین روح ختم شو د عالم نه د دین روح چې ختم شو عالم مړ شو عظیمه جنازه وشوه الله اکبر تاسو که څوک تلې لیدلې به م وي زه خو په خپله پکې موجود وم په جنازه کې دومره جنازه یا زموږ د شیخ صاحب جنازه وه په پېښور کې خروجم و ګرمیم و سخته او جوجم و دنیا و او یا دا جنازه دا خو بل شان جنازه او داسې جنازه وشوله او جنازه کې څوک ټول صالحان دیندار د الله دپاره تلي هر ځای نه په دې څوک نیت نه تلي چې شیخ صاحب زما جنازې ته راغلی و ځکه وله د جنازې له ځم هر سړی بشیر جان وایي د ګاډي د کوزېدو نوم خو مې چې ځم موټر کې ناستم کوزم نشم خو لاړم یقین وکړه چې خلک په دغه نیت تلي ما په جنازه کې مه وایي مې جنازه کې دوه فایدې وي یو دا چې میت له به ته سفارش وکړې الله ته خو دویم دا چې د بعض انسان جنازه د دې جنازې کوونکي دپاره لوی سعادت او برکت دی خلک په دغه نیت لري علما طالبان
صوفیان، شیخان، دیندارا، د علماء سره مینه کوونکي دا په لکونو خلق په جنازه کې شریک او جنازې نه پس چې کله دفن شو الله نو قبر نه خوشبو روانه ده. امام بخاری رحمت الله علیه چې کله وفات کیږي هم د دنیا د جون نه ډېر زیات تنګ شوی و، خلکو نه تنګ و، ظالمانو نه، نو د الله نه سوال کړی و. ازبکستان کې خرطنګ کې الله نه سوال وکړو اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضني الیک غیر مفتون. خدایا استاد مکه ډېره فراخه ده خو په ما تنګه ده الله ما ځان ته قبض که خو د فتنې د مرګه مې وساته. نو سم لاس خولې ته و بیا دی وفات شو. نو هغه زمانه کې یو عالم هغه په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک مې په خوب کې ولید، ګڼ شمېر ملګري دي ورسره. ما ورمنډه کړه حضرت څه کوې؟ وی د امام بخاري استقبال نه راغلی ما چې راویښ شوم خدای څه چل خو شوی دی په اس مې خپه واړوله او هغه ځای ته مې ځان ور ورسو نو جړا چغو آواز مې واورېده. مې څه چل شوی دی؟ وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو. دا حدیث ورونو ګوره ډېر بې برکت دی. احادیث د پیغمبر مبارک خبرو ته وایي، احادیث د پیغمبر مبارک کارونو ته وایي چې هغه څه کړي. احادیث د پیغمبر مبارک عقیده بیانول، د هغې اخلاق بیانول، د هغې اعمال بیان، د هغوی د ژوند نقشه ټول حدیث ته بس د حضور پاک د زندګۍ اول نه اخره پورې نقشه دا حدیث. او دا څوک بیانوي هغه ته شیخ الحدیث وایي، محدث ورته وایي. نو چې د پیغمبر چې څوک زما د ژوند حالات خلکو ته بیانوي او زما صفتونه کوي زما بل سره مینه که به نه. نو د حدیث استاذ کار څه دی؟ ټول د پیغمبر اعظم د ژوند نقشه بیانول، د هغه صفت کول، د هغه د شکل صفت، د هغه د جامو صفت، د هغه د عقیدې صفت، د هغه د عمل صفت، د هغه د اخلاقو صفت. نو رښتیا خو چې مړ شي نو چاله به ځي؟ فرعون خواله به ځي؟ نه. د ابوجهل خواله به ځي؟ نه. د چا خواله به ځي چې په ژوند کې د چا صفت کړی دی، چې په ژوند کې وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا التبذی. نو چې د پیغمبر مبارک خواله لاړو خوشبویي ته نه دي، چا نه به خوشبویي دي. زما شاګردو په جامع ابو هریره کې په مدرس ته ما ته ټلیفون وکړو، ما ته وی چې شیخ صاحب مونږ خو لاړو ناشنا خوشبو د قبر نه روانه ده. هلکه مې د بل نه دی واورېدل که نه په خپله تلې؟ وی بېګا د شپې په خپله لاړو، مدرسین ټول لاړو او خپو طرف نه ناشنا خوشبو روانه ده. بیگام ما ته یو طالب العلم دا خبره وکړله چې یو د عطرو خوشبویي وي، د عطرو خوشبو یو شانتي وي، او دا داسې خوشبو ده چې بدلیږي را بدلیږي. او بل د عطرو خوشبو کې یو صفت دی چې لږ ساعت ورسره کېناستې بیا سړی بلد شي ورسره، بیا هغه خوشبو باندې په لومبي وخت پوهېږي خو چې لږ ساعت کېناست بیا په خوشبو نه پوهېږي. او دا تر اخره پورې د خوشبو چونګې راوچتېږي. ما وی چې د حضور پاک مبارک د خادم نه او د هغه د احادیثو د استاد نه او د یو شیخ الحدیث د قبر نه خوشبو نه اوچتېږي، د چا د هغې نه به اوچتېږي. خاوره ته بعضې کسانو اوړې ده پلاسټک کې چې خاوره کولو کې دننه خوشبو روانه ده. زموږ حضرت شیخ شهید مراد سنجان صاحب رحمت الله علیه د هغه قبر نه ربیع الاول کې خوشبو ځي. ربیع الاول میاشت چې شروع شي خوشبو روانه شي. دغه 12 14 14 ورځې مکمل د قبر نه خوشبو روانه. ټول طالبان پوهېږي پې، استادان پې پوهېږي. دا سویم ربیع الاول دی چې ربیع الاول کې د هغه د قبر نه خوشبو روانه. زما وروڼو علما په مخ د ځمکه د خدای رحمت دی. ګورئ دا مونږ ته ښکلې عقیده خو عالمان ښیي، دا د پیغمبر مبارک اخلاق خو مونږ ته عالمان ښیي، دا د حضور پاک کردار خو مونږ ته عالمان ښیي. قرآن شریف کې الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. پیغمبر ستا دپاره نمونه ده. هغه نمونه تا ته چا ښودلې ده؟ څوک درته ښیي؟ ګیره مبارکه څنګه وه، جامه څنګه وه، عقیده څنګه وه، اخلاق څنګه وه، اعمال څنګه وه، هغه ته تعلیم ښیي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو شاګرد یحیی ابن اقسم او وی په یو لختي باندې احمد ابن حنبل او دس کو د ناستم د لختي په سر باندې زما اوبه په هغه ورتلې. نو ما ویل دا خو ډېره نامناسبه ده چې زما اوبه په دې لوی عالم ورځي. نو شاته کېناستم په لختي.
دا یحیی ابن اقسم چې کله وفات شو چا په خوب کې ولید یحیی وی او دې چې خوب کې ولید یو باغ کې ولاړو او لاس یې موټی کړی دی او د لاس د پاسه یو کپړه پرته ده دا خوب لیدون کې د تپوس کې یحیی ابن اقسم الله د سره سوکل وی د جنت دی باغ چې الله راوستو وی څنګه پسې راوسته وی چې مخامخ شم چې یحیی ابن اقسم څه دی راوړي دي ما سره خو جواب نو وی یحیی یو عمل دې کړی دی پاغې دی بخم جنت ته دې لېږم هغه دا وه چې یو ځای کې د ما د حدیثو یو استاد احمد هغه اودس کو تا د هغه نه په سر اودس کو ستا اوبه په هغه ورتلې ګوره اوبه خو پلیتې نه دي خو تا د هغې احترام وکړه د هغه نه شاته کېناستې نو زما د حدیثو د یو عالم احترام دې کړی دی په دې دې بخم زه جنت ته وی چې رالما ومې کتل نو امام احمد ابن حنبل لګیای د حدیثو درس کوي طالبان ورته ناست دي زمونږ دا محدثین لیکي چې د دنیا د بعضې اعمالو تکمیل په جنت کې کېږي دلته یو عمل د چا نه نیمګړی پاتې شي الله جنت کې مقرر کړي چې دلته پوره کوه نبی علیہ السلام فرمایي موسی علیہ السلام میں قبر کې ولید چې مونځ یې کاو یا د رسول الله مبارک بچی د ابراهیم داغه متعلق نبی علیہ السلام فرمایي ان له مرضعا فی الجنه جنت کې بولا یو رضائی مور پی ور کوي نو جنت کې خو چې ماشوم په دنیا کې مړ شي مسلمان مور پلار اخو نیک پنه غزوان او بالغ جنت ته دي نه دا هغه د دې پيو تکمیل خدای په جنت کې کوي احمد ابن حنبل دته حدیث درس کاو التم خدای کیناو په جنت کې چې درس حدیث کاوه شابه طالبان ورته ناس دي الله بہت فرشتے کیوں نو لی یا دا مسلمانانو روحونا یحیی ابن اقسم وی چې څنګه قدرت د حدیث درس کوي نو یو حوره وا هغه سره په زوله کې هیره جواهرات او ملغلره وي ازوله په داسي وشیندله هغه یو چمک او برېښنا وکړه وی یو ملغلره مې د لاس دراله د لاس کې مې نیولې دا صادر مې پیچولې زمارونو علماء په مقدس مکه د خدای رحمت ته خدای چې پتا پیژني عالم به پیژني بیا د حدیث استاد دا د پیغمبر علیہ السلام جانشین دی داغه په مصلی ناسته داغه مبارک حدیث امت ترسي او جبه ټول رد رسول الله په خبرو باندې ګرځي دا علماء وجود رحمت او چې عالم د مقدس مکه نه لا نبی علیہ السلام فرمایي ما د تمخ کې حدیث عبد الله ابن عبد العاص بخاری کې دی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد چې خدای پاک علم د بندگانو نه داسې نو باسي چې زړه نه لري کی بس د شپې ودی عالم او سات پاسي او علم تیری بعض وخت داسې کیږي خو کلا کلا هغه د دنیا د عارضه او د بیماری د وجې نه کیږي بل يقبض العلم بقبض العلماء علم پس ختمي د علماء په مرګ باندې حتى اذا لم يبقى عالما عالمان برور عمری عالم بپاتے نشی اتخذ الناس رؤوسا جهالا خلق بخپل مشران جاهلان جوړ کی علم بنی فسئلوا اغینا بتپوسونه کیږي فتوی باور کوي فدلوا وادلوا بخپلم گمراهان خلق بم گمراهان نو علماء ولا دعا کوي ښا او حضور پاک وای وی علماء د پاره په سړو کې میږي دعاګانې کوي او په دریاب کې کبان ورله دعاګانې کوي ولې هغه ته پته لري چې زمون تعلق د عالم سره دی که عالم لا بی دیني بخوره شي قیامت پر راشي بیا به نه میږي وي او نه به کوي عالمانو کې هم غلطۍ وي ګورئ که زه دې ولټولم د ما نه زیات ګناهګار به بل پیدا نه کړي غلطۍ او ګناهونه هر چا نه منفي سوچ مه کوه دی خدا چل کوي دی خدا چل کوي مثبت سوچ کوه د دین بقا او د دین تعلق نن سبا د علماء د برکت نه بهر کې دا بیان مې په دې نسبت وکړو چې علامه شیر علي شاه صاحب ډاکټر صاحب رحمه الله رحمتا واسعه هغه یو جيد عالم دارالعلوم حقانی کې شیخ الحدیث او په زرګاو شاګردانی دي او د علم یو لوی غر دا زموږ د خوانه لال هغه د پاره خو بهتره وا لکه د پیغمبر وارثو او د نبی علیہ السلام خوانه لال د پیغمبر د علوم امین او امانتګرو هغه ورسول او خپل مقصد پورا کول لا مرګ خو خامخا راځي لیکن یو خلای پرې خو ده داسې خلای پرې خو ده چې هغه تر قیامته پورې ډکېدو والا نه ده موږ له پکار دي چې موږ د علماء قدر وکړو د علماء احترام وکړو عزت وکړو او خپل بچي عالمان کو یو بچي عالمان کو علم د خدای لوی نعمت
کوم علاقه کې چې یو عالم وي په خدای رحمتونه پې نازلېږي او چې کوم علامه کې د خدای غضب او قهر راځي علما ته خدای مخکې نه اوچت کړي. د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه روایت ته بخاری شریف کتاب العلم کې چې الله پاک دا علم پورته کوي نو داسې نه پورته کوي چې د انسان د زړه نه وباسي او د ده نه یې هېر کړي. داسې نه کوي. یو انسان چې خواري وکړي د دې انسان نه عالم جوړ شي نو دا علم ته الله پاک داسې نه لرې کوي چې دی وده شي او راپاسي او امې ګرځېدلي یا په ویښه ته الله تعالی دا مسایل هېر کړي. داسې نه کوي. علم الله په څه ختموي؟ بل يقبض العلم بقبض العلماء. علم الله د عالمانو په مرګ ختموي. عالم مړ شي د هغه په سینه کې چې څومره خزانه د علم پرته وه ټوله ورسره لاړه شي. بیا نبی علیه السلام فرمایي چې حتی لم یبق عالما داسې وخت به راشي چې په مخ د ځمکه به عالم پاتې نشي. علما به ورو مړي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا نو خلق به مشران چې جوړی نو ابه جاهلانی عالم بنی. د قوم مشر به عالم نی، د وطن مشر به جاهلی، د علاقې مشر به عالم نی، ناپویه به جاهل به د شریعت نه. د هرې محکمې چې کوم مشر دی ابه د شریعت نه خبره. د جماعت مشر جماعت کې امام نه به عالم نی، علما به لاړ شي ختم بشي. فسئلوا دی خلقونه به تپوسونه کېږي جواب به ورکوي بغیر علم بې علم علم به ورسره وینا. فدولوا وادولوا په خپل هم ګمراهان شو خلک هم ګمراهان کړل. دا د حضور پاک مبارک وینا. رښتیا د مارونو چې سړی نظر وکړي د علم اسباب ډېر زیات شو. یو حدیث کې راځي یفشو العلم والقلم. اسباب به ډېر زیات دي. نن سبا د علم دومره اسباب دي چې مخکې دا نو کتابونه پخوا دومره نو لکه اوس چې څومره دي. پریسونه ولګېدل، فوټوسټیټ مشینونه ولګېدل، کمپیوټر یې راووتې، انټرنیټ په ذریعه باندې علم رو رو خورېږي. اسباب ډېر زیات شو. موبایل کې خلکو سره د دینی او اسلامي کتابونه یې هغه پې ګوري. کمپیوټر کې خلکو سره دینی اسلامي کتابونه یې هغه پې ګوري. اسباب د علم ډېر شو. علم نشته چې کم مخکې و. کم علم چې دا شاه ولی الله سره انشتا، کم علم چې امام رازی رحمت الله علیه سره انشتا، کم علم چې امام غزالی سره انشتا، کم علم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی سره انشتا. دی رستنه زمانه لبرا شو. کم علم چې مولانا شبیر احمد عثماني سره انشتا. کم علم چې زمونږ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب سره انشتا. کم علم چې زمونږ شیخ مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله سره هغه نشته. هغه علم هغه سه علما به ګرځي ګرځي قسم دې کې په دا دنیا کې را پیدا کی. رو رو علم ختمیږي. اوس چې دا کوم عالمان په مخ د ځمکه تعالی په نظر راځي دینه پس چې دا مړ شي قسم دې کدا سم بیا پیدا کی. رو رو عالمان ختمیږي. اسباب زیات شو، کتابونه زیات شو، علم نشته، عالمان رو رو مري. نبی علیہ السلام دروغ نه وای، مبارک پیغمبر رښتیا وای چې يقبض العلم بقبض العلماء. د امام رازی چې کوم علم هغه سره الله، د امام غزالی چې کوم علم هغه سره الله انشتا، هغه سي مولا نشي پیدا کولی. د امام شافعی څخه چې کوم علم هغه سره الله، هغه سي مولا نشي پیدا کولی. د امام احمد ابن حنبل سره چې کوم علم هغه قبر ته هغه سره الله، هغه سي مولا نشي پیدا کولی. د مولانا حسین احمد بدنی رحمت الله علیه سره چې کوم علم هغه سره قبر کې لال، هغه سره نشي پیدا کولی. د علامه شمس الحق افغانی سره چې کوم علم هغه سره قبر کې لال، هغه سره نشي پیدا کولی. خبره ټیک ده کنه ده؟ دا د حضور پاک وینا ده. امید ته مثال خو دا ټول عالمان چې یو ځای کې موږ نه مخکې چې زموږ د استادانو کومه پیړۍ وه یو دا ټول د هغه په شان نشي، د یو په شان نشته. او د هغې زمانې عالمان چې د ټول یو ځای کړی وي د هغې نه مخکې چې کوم علما د هغې برابر نه دي.
قسم دې کده انور شاه کشمیری رحمت الله علیه پشان عالم نن په مقدس مکه پیدا کی تمره لوی عالم او د احادیث لوی استاد تیر شوی دی علامه شبیر احمد عثماني داغه د مسلم شریف شرح ده فتح الملهم چې وګورئ نو حیران بشي چې د زمانه غرو لا ختم نو علم دا الله د سینونه نو باسی نبی علیہ السلام فرمایي علم چې ختمیږي بقبض العلماء علماء رورو مری 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 علم بلال شي ختم شي اخر کی کتابونه بر دنیا پراتی کمپیوټر بموي کتابخانه بموي او پریسونه بموي چاپخانه بموي علم عالم بني مشران با عالمان ني جاهلان بي تپوس ته مسلې بکیږي فتوا به علم ورکي خپلم گمراه شو بلم خطا بلم گمراه کا دا د حضور پاک وینا څو ورځې مخکې 13 جمعه زمونږ یو ډېر لوی جید عالم شیخ الحدیث مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب الله دې په قبر انوار نازل کې وفات شو د خپل زمانه لوی عالم لوی د زمانه عالم تقریبا زمونږ د والد صاحب د امزولتیا کې به ځکه زما والد صاحب د در سبق مرګر زما د والد صاحب تاریخ پیدائش 1930 کې پیدا شو والد صاحب مې چې د زمانه یو 2 کاله یا 3 کاله به مشورو ممکن ده چې تاریخ پیدائش 1927 یا 28 داغه تاریخ پیدائش دغه زمانه کې ټول علم په دارالعلوم حقانیه کې حاصل اکوړي دوره حدیث د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه او داغه زمانه چې نور کوم علماء داوی نوک ماته په خپل مولانا یوسف صاحب دا دغه بونیر یو ډېر لوی عالم پیدام زما استادو د اله او مولوی صاحب یادو ماته په خپل وی دا زمونږ استادو زما د والد صاحب سبقي هغه نه پس بیا په دارالعلوم حقانیه کوله خټک کې مدرس دا ټول د فنونو کتابونه تر د وړې دورې د مشکاته پورې په دارالعلوم حقانیه کې درس کړي او ډېر زیات شاګردان لوی لوی علماء کرام داغه زمانه د شاګردانو بیا لال مدینه منوره مدینه منوره کې لس کاله تیر کړل الته د قانون د شریعت په تفسیر وغیرہ کې هغه ډیګري واغشتا فارغ شو ماجستر وته وی مونږ ورته ام ای وایو هغه په تفسیر کې وکړو او دا هغه چې کومه مقاله ده تفسیر سوره کهف هغه چاپ شوی مال په خپل په توفه کې راکړی دی زه ورغلی ما ملاقات لا نو ماته ما مقاله ولیکله په سوره کهف باندې او ماته ماجستر وته وی ام ای ډیګري دا د مدینه یونیورسيټي نه ملو شو هغه نه پس پی ایچ ډی کې داخله واغشته په مدینه یونیورسيټي کې او پی ایچ ڈی کے پخو نمبروں باندھے ممتاز نمبر جیسے طویل کیے گئے پخو نمبروں کے دا مدینہ منوری دا جامع یونیورسٹی نا فارغ شو پی ایچ ڈی کے چکا مقالہ لکھلے دا اگر حضرت حسن بصری رحمہ اللہ چی پا تفسیر کے دا کم اقوال دی پاغی باندے دا مقالہ لکھلا یو دیو او یو دا یمن غالبانو که دا شام دا سوری امان او سیر دی دا مرگریو دوالو په شریکه باندې هغه مقاله پوره کړه سو جلدو کې دا غینم کتاب جوړ شوی دی او چاپ شوی دی او بیا غینه پس چراغه په مختلفو مدرسو کې په حیث د شیخ الحدیث خدمت کړی دی لویه جامعه د پاکستان په سطح په کراچۍ کې دارالعلوم کراچۍ د مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه چې کوم مدرسه جوړ کړې و مولانا تقی عثماني صاحب رفیع عثماني صاحب چې کوم مدرسه کې دي هغه کې استاد د حدیث او په احسن المدارس په مفتی زرولی خان صاحب چې کوم مدرسه جوړه کړې ده ابا کې شیخ الحدیث ته هغه کې دا حدیث استاد هغه نه پس میران شاه تلال الته د حدیث استاد هغه نه پس دارالعلوم حقانیه تراغه الته د حدیث استاد ترمذی شریف اوله حصہ بخاری شریف دویمه حصہ تقریبا د تر مرګه پورې په اکوړي کې په دارالعلوم حقانیه کې درس کړل او ډیر عجیبه مرگ خو خامخ انسان لرازی مرگ خو نسو خلاصی دی نشتا و ما جنازی نمخ کے بیان کو ابلو جنازه چه وا نو زو ما جنازی نمخ کے خلق راغون شویو نو ما بیانو کو نو بیان کی میں دخلین یو ٹکی ہوا تا میں دا پارا لویا خبر دادا دیر لویا خبر کہ دی وقت کے دی ساده دنوزی او دی قبر تروان دی نو دی شیخ الحدیث روان دی معزول شوی نه دی چا لرکړی نه دی چې تم د مدرسې نه وویستی
دی مستعفی نه دی، دی استعفا نه ده ورکړې، دی ریټایر شوی نه دی د مدرسې نه، بیمار دی، شیخ الحدیث بیمار دی، اسپتال ته لاړ او د اسپتال نه میت جسد قبر ته لاړ، په حیثیت د شیخ الحدیث د مدرسې نه قبر ته ورسېد. که دی ریټایر وی مونږ وایو زه ریټایر شوی شیخ الحدیث دی، که دی استعفا ورکړی وی مونږ وایو زه مستعفي شیخ الحدیث دی، که دی معزول چاویستی وی د مدرسې نه مونږ وایو معزول شیخ الحدیث دی. نه، معزول نه دی. لکه یو سړی چې وزیر اعظم او مړ شي او اقا هغه له استعفا نی ورکړي او نه د وزارت عظما نه تلي او قبر ته لاړ شي، نو خلک دا نه وي چې سابق وزیر اعظم مړ دی، خلک څه وایي؟ وزیر اعظم مړ دی. صدر کې استعفا ورکي او بیا مړ شي نو خلک وایي سابق صدر مړ دی، سابق صدر کا جنازہ ہے، داسې وایي. او چې صدر استعفا نی ورکړي او د صدارت په وخت کې مړ شي نو خلک وسره سابق نه وایي، خلک څه وایي؟ صدر صاحب کا جنازہ ہے. نو مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمه الله استعفا نه ورکړي، ریٹائر شوی نو دا به نه وي چې دارالعلوم کا سابق شیخ الحدیث فوت ہو چکا ہے، د دارالعلوم حقانی سابق شیخ الحدیث جنازه ده، نه د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث وفات شو. الله اکبر. د دارالعلوم حقانی د شیخ الحدیث جنازه ده، دا ډېر لوی منقبت. قسم د علم کې د مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه شاګردو په تفسیر کې مولانا احمد علی لاہوری صاحب یو سړی تیر شوی دی، زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه دیم شاګرد پاتې شوی دی. د زمانه یو بزرگ تیر شوی دی مولانا احمد علی لاہوری، د اصل نه د سکان مور او پلار او قوم دی پکې مسلمان شو. دارالعلوم دیوبند کې لګیا دی سبق وای او د هغې نه فارغ التحصیل شو. نو هلته کې په دارالعلوم دیوبند علاقه کې یو لوی سیټ و، د هغه لور پیغله شوې وه. نو سیټ صاحب وی چې دا به زه عالم له ورکوم. چا ورته وی چې عالم له ورکې نو دا څه وکړه چې لاړ شه دارالعلوم دیوبند ته، د هغې کې محتمم ته ووایه نو یو جید عالم به درته وګوري، ته عالم څه پېژنې چې داسې عالم له ورکړه چې هغه خو عالم وي که نه. دا سیټ صاحب راغی دارالعلوم دیوبند ته، چکر یې ولګو، دا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه دی ناستو دی خوښ شو. محتمم له ورغی وی زما لور پیغله ده او ځان یې ورته وښود د فلان کې مغې پېژنده چې دا خو د دې علاقې لوی سیټ دی او نواب دی او ډېر لوی مالدار سړی دی. زه راغلم لور مې پیغله ده او زما نیت دا دی چې عالم له ورکړو. که تا سره داسې یو عالمي نوجوان چې هغه واده نه کړي زه خپله لور ورته بخم، خو یاره یو هلک مې خوښ شو په دې چمن کې بار ناست دی، که ده واده نه کړی او زما لور قبلې نو لاول دی ښه دی، که دې نه بل چا لی ورکړي. هغې چې معلومات وکړل هغه احمد علی لاہوری رحمت الله علیه راویې غوښته، دی لا نوجوان دی. هلکه واده ته دې شوق شته؟ ولې نشته؟ دا فلان کې سیټ لور ده او تی خوښ شوې تاله نکاح باندې در کول غواړي. وی حضرت زما څه دي، ما زه د سیټ لور به څنګه ساتم، زما کور نشته، زما خو دغه یو جوړه جامې دي، مور پلار خو د ما نه جدا دي، یا سیکان دي، زه مسلمان، هغې هم را شړلې، نه کور شته نه اور شته، هېڅ نشته، نه خپل شته او نه پردی شته. سیټ وی د هر څه زما ذمه داري ده، خو ته زما لور قبوله کړه. مفت پښتانوي مخ شراب قاضي مسکلي دي ډېره ښه خبره، قبوله ده. په پلانکې ورځ به راځو نکاح به تړو. مولانا احمد علی لاہوری رحمت الله علیه دا خپل حکایت بیانوي، وایي چې د نکاح ورځ شوه زما جامې خیره نه وي، وایي طالبانو وایي چې دا جامې دې بدلې کا، دا خیره نه دي، سخر به دي، د سخر رور به دي او خیان به دي، د هغې قوم به بدي ښکاري. ما ډېره ښه ما سره جامې نشته، څه واچوم؟ یو طالب وایي چې د ما جوړه دا بدله درکړم. وایي ما سره یې ګپ لګاو، طالبان خو ګپ لګوي، وایي ځکه چې هغه ډېر دروند و غټ پهلوان. ما چې که دا کمیس مې واچو خو دا خو زه پکې ډېر پوچینې ښکارم، دا خو برانه لستوڼې او لمنې ویزان دي، دا خو د خندا جامې دي. بل طالب ویله که زه خپله جوړه در کوم، اعلی جوړه ده. وایي چې مې وکتل هغه ډېر نرۍ و. ما وایي چې که دا پرتوګ مې واچو خو پتلون به ښکاري، او دا کمیس خو به ما کې ډېر تنګ ښکاري، یا نه دا نه اچوم. یو ما طالب مشوره راکړه چې داسې وکړه چې غسلخانې ته ننوځو د جامې دې ووینځه وچې به شي. وایي ما وایي چېره دا خبره ټیک ده. غسلخانې ته ننوتم،
جامې مې ووینځلې صفا مې کړې مې لمبل لنګ مې وبار راووتم او جامې نه چوڼومه چې دا به وچې شي وی طالبانو دوکه کړم روز د ورځې یوه جامې نه وچې وې کله داسې لقومو کله داسې لقومو کله هوا ته بادومه جامې کم دی وچېږي او طالبان راپورې خان جي ټینګ شه یا خدای څوک جامې نمجنې شوې مې واچولې پکې رپېدم دې کې مې سخر راغی د سخر رور او اوښیان رالل هغې چې وکتل او دا جوړه خبرو زم دا چولې نن هم دغه جوړه ده معلومیږي دا چې د غریب هم دقه یو جوړه ده بله نشته او داسې رپېږي پکې لکه چې ځان لې وینځلي نکاح شوه نکاح نه پس واده شو د خان د نواب لور زما کور ته راله نو اوس خو په سبا بله ورځ جینۍ پلار کره دي ابه په اوومه ورځ یا میاشت پس به جینۍ پلار کره تله جینۍ چې پلار کره لاړه نو پلار ته تپوس وکړو نواب صاحب لور نہ تپوس کی بیٹی اپنے نئے شوہر کو کیسے پایا بچے اگا خاوند دی سنگا منت سنگا دے ماوے کر دے زمانے جینے وا سبے وے ای بابا غر کا دکلا غر کا دکلا ایلا بیلش بشیر جان لدے ورکولا بل دے سوک نمونتل نوالا کوئی دے کسے چل دے پستر گنا بینا دون خو الحمدللہ حافظ دے نیک سړی دی دې زمانې ښځه به یې مورې پلاره غر کا دې کړه ما دپاره بل څوک نو چاله دې ورکړه نه ډوډۍ شته نارې پې تېرېږي په غریب او د نیازبینه جینۍ چې د خان د کور نه لاړه شي غریب کور ته واقعي سخته ژوند نشي تېرولی نیازبین انسان ته ژوند سخت دی چاله دې ورکړم ملا له دې ورکړم طالب له دې ورکړم چړې له دې ورکړم تنگ او تنگ وی را باندې ډوډۍ دې نشو راکولی جامه دې نشو راکولی ساتلې دې نشم دا خبرې به یې کولې او ته څه وایي بچې نوې خاوند دې څنګه ومنته او ته وایي ای بابا ما به په دنیا کې د عالمانو نه د جنت خبرې اورېدې چې جنت ډېر د خوشحالۍ ځای دی چینی دی پکې ولی دی پکې و یاقوت دی او مرجان دی او میوې دي او حورې دي غلمان خدمتګاران دا ټول د انسان د خوشحالۍ لپاره دي کنه د جنت د دې ټولو خبرو مقصد د انسان خوشحالي د سکون بیماری پکې نشته لاړې نشته او دسماتې نشته د خېټې غاښ درد نشته بوډا کېدل پکې نشته ولی دي او ستړیوالی پکې نشته ګرمي یخني پکې نشته معتدل موسی هر وخت سړی خوشحاله الله یې زموږ نصیب کړي نو ما به د جنت خبرې اورېدلې چې جنت د خوشحالۍ ځای دی بابا دنیا کې مالا خدای جنت را کړی داسې خاوند یې راله را کړی دی چې په دنیا کې جنت مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه خو د هغه زمانې خبره کوي نو دی به جوش کې راغی نو څه به وی وی یہ وہ وقت تھا جس وقت احمد علی نہ تھا اب احمد علی ہے وی دا هغه وخت و چې د احمد علی نه له احمد علی نو جوړ شوی اوس د احمد علی جوړ شوی دی د کشف خاوند په مقبره چې به ته کشف القبور به ورته کې د کشف القبور چې د قبر کې د خاوند ته عذاب ملاویږي او د قبر کې د خاوند ته خوشحالي ملاویږي ټول عمر د قرآن شریف د تفسیر خدمت کړی نو مولانا شیر علی شاه صاحب رحمه الله تفسیر هغه نه ویلی او د مولانا حافظ الحدیث مولانا عبدالله درخواستی رحمت الله علیه چې کوم په خپله زمانه کې د ډېرو احادیثو حافظو د قرآن حافظان خو الحمدلله ډېر دي خو د احادیثو حافظان نشته او هغه ته ډېر زیات احادیث د نبی علیه السلام یادو حافظ الحدیث به یې ورته وی هغه به هم په دې چوټیانو کې دورې تفسیر کو زما عجیبه دا و حسن اتفاق و ما د هغه دورې تفسیر نیت کړی ما وی زبا چې کم کال باندې فارغ شوم مې زبا زما او دا هغه نه به دورې تفسیر کوم و اتفاقا په هغه کال هغه وفات شو بیا لاندې شوم نو هغه هم په تفسیر کې استاد و مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زمونږ شیخ زمونږ استاد چې هغه د زمانې لوی عالم مولانا عبدالحق صاحب په دارالعلوم دیوبند کې مدرس پاتې شوی دی دارالعلوم دیوبند کې مختصر معنی او دا کتابونه ښودلي دي د زمانې ډېر لوی محدث او ډېر لوی متقي او پارسا انسان زما والد صاحب خبره کوله دی اصل دارالعلوم چې کوم و نو د دې په کلي کې دننه په جومات کې و د کلي محلي جومات کې دارالعلوم و کټیګان محله به یې ورته وی نو وی هلته ورسره مونږ دیرو والد صاحب مې قسم به خوړو وی ما ته یاد دي وی مونږ به پښمني د ده چغې اورېدې د ژړا
بلکې والد صاحب به مې چغه لفظ نه وی، هغه وی د جړا کوکې به مونږ اورېدی، داسې به جړل. الله ته فرشته صورت او فرشته سیرت انسان زما استادو ما بوله چاپی کوله چې کله به درس نه فارغ شو نو هغه به درس اخیری ګنټه به د هغه و، نو کله به 2 ګنټې د هغه پیریډ شو، کله به 2.5 ګنټې ته خبره ورسېدله، ماسپخین مانځه ته به خبره ورسېدله، التحیه شکل کې به ناستو، مونږ به داسې اوړېدو داسې به اوړېدو، او التحیه شکل کې ناستو چې پا بم سو نو د خپې به لاندې غوټې شوې وي، نو لاول به مولا په خپو ورو ورو مالش لاس مګه مګه نو روان بم کو، نو طالبانو به ونیو دفتر خوا کې د دارالحدیثو، دا زوړ دارالحدیث خوا کې دفتر ولته به ګدی غوندې و په هغې کېناست، بالغ به ورته ډالغ ته به یې ډډه والې، زه به ورته کېناستم، ما به ولې چاپي کوله، طالبان به لاړل او زه به کېناستم، په لاسونو چاپي، په خپو چاپي، ښه داسې به مې دمه که که نه، ما ته به یې وی بس دی که نه، خو زه به پې پیوم چې د قصده بس کوئ، ځکه بعض انسان ست غوندي وکړي که نه، ځکه ما ته به دا شا داسې رانېغه کړه وی بچې بس دی که نه، نو ما وی نه جینا وی نه ستړی به شي، مې نیم ستړی په ملا باندې ابا ناظم صاحب سره ناست و د مدرسې حساب کتاب به یې کو، دسخطۍ به یې کولې، نو چې ما به ځان نه خولې وویستې او ښه به مې چاپي که نو بیا به ترې راپاڅېدم، دعا به یې راته وکړه. دا د استادانو دعاګانې دي، د استاد خدمت، د خپل باباجي مې خدمت کړی دی، چاپي مې وله کړې ده او دعا مې ته غشتې ده، او د استادانو خدمت دا د کمال شی دی جی. ستاسو را د جوماتونو امامان ګورې ستاسو استادان دي، دا د جمعې تقریر کې اورئ دا مستادان دي، د دین مسلې ته اورئ، دا چې د ورپسې مونځ کوئ دا مستادان دي، د دې به خدمت کوئ، په دې خدمت به خدای کمال درکوي. دعا چې د مسلمان دړه نه وویستله به دا د کمال خبره ده، که ته ورته ووایې او که نه وایې چې ما ته دعا وکړه، خو چې ته خدمت وکړې د هغه د زړه نه غیر اختیاري دعا خېږي. نو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دیم استاد و، الله ولا کم مقام ورکو مولانا شیر علی شاه رحمت الله علیه په مدینه منوره کې پی ایچ ډي وکړه، مدینه یونیورسټۍ نه پی ایچ ډي ساسانه خبره نه ده، او مدینه منورې نه په اعلی نمبرو کې ممتاز پوزیشن کې په اول نمبر کې پی ایچ ډي وکړه، ډاکټر ته جوړ شو، او په مدینه شریفه کې په مسجد نبوي کې د نبی علیہ السلام په جمعات کې د قرآن شریف د تفسیر درس کړی دی. دا ډېره لویه خبره